سپېڅلې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ډېر زیات خوشحاله یم او دلته راتګ زما کمال نه دی بلکې د افغانستان د لوی کور افغانستان چې څومره هم اوسیدونکي دي د دوی مینه وه او د دوی مینه زوروره وه چې موږ یې تر دې راوستو او زموږ دغه ارمان او دغه خواهش هم پوره شو. د افغانستان زموږ ټولو په شریکه کور دی او بیا به راځو او ستاسو دغه مینه به موږ کله هم نه هیروو او دغه خبره ضروري ګڼم چې د شهباز له هم یوه نړۍ مننه کوم چې دومره ښکلې دستوره را جوړه کړه او بیا په دغه دستوره کې موږ ته هم بلنه راکړه. موږ هم دغه دستورې ته راوبللو. شعرونه به وایم نه غواړم چې ملګري دې تنګ شي. غزل دی چې لایق وي د نفرت زه محبت سړي له ورکړم، لایق وي د نفرت زه محبت سړي له ورکړم، زه کله کله دومره اهمیت سړي له ورکړم، لایق وي د نفرت زه محبت سړي له ورکړم، زه کله کله دومره اهمیت سړي له ورکړم، ذره ذره به پریوزي د خپل ذات په جزیرو کې، ذره ذره به پریوزي د خپل ذات په جزیرو کې، ژوندونه ستا په شان کا اذیت سړي له ورکړم، ذره ذره به پریوزي د خپل ذات په جزیرو کې، ژوندونه ستا په شان کا اذیت سړي له ورکړم، زما مکان ته څوک هم چې راځي زما لیدوله، زما مکان ته څوک هم چې راځي زما لیدوله، د خپلې زندګۍ نه مصیبت سړي له ورکړم، زما مکان ته څوک هم چې راځي زما لیدوله، د خپلې زندګۍ نه مصیبت سړي له ورکړم، پردی د ښار کوڅې دي پکې ورک تنها ولاړ یم، پردی د ښار کوڅې دي پکې ورک تنها ولاړ یم، حیران یم چې څه مې شناخت سړي له ورکړم، پردی د ښار کوڅې دي پکې ورک تنها ولاړ یم، حیران یم چې څه مې شناخت سړي له ورکړم، نادانه د ژوندون مرام به ووینې په سترګو، نادانه د ژوندون مرام به ووینې په سترګو، نادانه په دې لاره که جرت سړي له ورکړم. هغه ملګرو ته نوي شعرونه ډالۍ چې ما چېرته ویلي هم نه دي، په ویلو کې به راته لږه ستونزه وي، بښنه غواړم په پیل کې چې څومره ملګري ناست دي ما سره راغلي ملګري دي ته هم ډالۍ او د دغه سیمې د دغه ځای دغه ملګرو ته هم ډالۍ چې ګوښه شوی یم بې حسې زمانې نه، ګوښه شوی یم بې حسې زمانې نه، زه نفرت کړم د انسان د نوم نامې نه، ګوښه شوی یم بې حسې زمانې نه، زه نفرت کړم د انسان د نوم نامې نه، زما ژوند د مایوسۍ نه خالی نه دی، زما ژوند د مایوسۍ نه خالی نه دی، که ورګورم د هرې زاویې نه، زما ژوند د مایوسۍ نه خالی نه دی، که ورګورم د هرې زاویې نه، او ځان وژنې وخت کې سا راته ګویا شوه، ځان وژنې وخت کې سا راته ګویا شوه، وایي لږ تپوس وکړه د هغې نه، ځان وژنې وخت کې سا راته ګویا شوه، وایي لږ تپوس وکړه د هغې نه، رانه مه پوښته چې ولې ته خفه یې، رانه مه پوښته چې ولې ته خفه یې، ښه خبرې ته د خپلې رویې نه، رانه مه پوښته چې ولې ته خفه یې، ښه خبرې ته د خپلې رویې نه، او یوسف مخې درته ګوري نه ماتېږي، یوسف مخې درته ګوري نه ماتېږي، یو چا کړې وه پوښتنه آینې نه. مننه. یوسف مخې درته ګوري نه ماتېږي، یو چا کړې وه پوښتنه آینې نه، د سپوږمۍ
د سپوږمۍ ښکلا په سترګو حس کومه د سپوږمۍ ښکلا په سترګو حس کومه زه فایده اخلم اکثر تورې تیارې نه د سپوږمۍ ښکلا په سترګو حس کومه زه فایده اخلم اکثر تورې تیارې نه یو دوه درې شعرونه نور او بیا ملګري ډېر دي وخت نه اخلم چې ښکلیا مه خوږېږه زه دومره تاب نه لرمه څومره چې دا ځوانان ناست دي د غزل ډالۍ بیا به اجازت اخلم چې ښکلیا مه خوږېږه زه دومره تاب نه لرمه زه ستا د سترګو د سوالونو جواب نه لرمه ښکلیا مه خوږېږه زه دومره تاب نه لرمه زه ستا د سترګو د سوالونو جواب نه لرمه عادل ارمان صاحب اوس په مې دې ښکلي ته مړه اظهار کړی وی خو اوس په مې دې ښکلي ته مړه اظهار کړی وی خو الفاظ لرمه خو په لاس کې ګلاب نه لرمه اوس په مې دې ښکلي ته مړه اظهار کړی وی خو الفاظ لرمه خو په لاس کې ګلاب نه لرمه او په یو لمر مخې پسې هر وخت ژړا کومه په یو لمر مخې پسې هر وخت ژړا کومه هسې خو سترګو کې د اوښکو دریاب نه لرمه او ما په ښوونځي کې شعر توجه غواړم چې ما په ښوونځي کې پردۍ ژبې دې زده کړي دا جي ما په ښوونځي کې پردۍ ژبې دې زده کړي دا جي پښتو به څنګه زده کوم چې کتاب نه لرمه مننه ما په ښوونځي کې پردۍ ژبې دې زده کړي دا جي پښتو به څنګه زده کوم چې کتاب نه لرمه او مکتار زده چې تکه دا وایي چې نادان زړه کې نور ښکلې ساتي منصور صاحب تکه دا وایي چې نادان زړه کې نور ښکلې ساتي زه ګورې ستا په شانتې بل انتخاب نه لرمه ډېره مننه کور مو ودان د توجه راکولو مو یوه نړۍ